تازه خبر پاکستانی طالبانو څنګه د پاکستان د اټومي وسلو د ترلاسه کولو لپاره جګړه سخته کړې ده. امریکا تازه د پاکستان په اړه څه ویلي دي؟ آیا طالبان به دغو وسلو ته لاسرسی پیدا کړي او که نه؟ نور جزئیات په ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. جهادي ډلو د پاکستان پر اټومي وسلو د واک ترلاسه کولو لپاره جګړه خونړۍ کړې ده. د امریکا د عامه پالیسۍ جوړونکي ادارې بروکینز انسټیټیوټ ویلي د پاکستان د پوځ او ګډ حکومت په دغه هیواد کې دننه له ننګونو سره مخ دی او ښایي جهادي وسلوالې ډلې پر اټومي وسلو واک ترلاسه کړي. یا د ادارې ویلي دي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی، په پاکستان کې د دوی پلویان نور هم ډاډه شوي دي او په راتلونکي کې دغه جهادي ډلې د پاکستان په حکومت او اتومي اساسو باندې د قبضې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کولی شي. په دې وروستیو کې د پاکستاني چارواکو اندېښمن کړي دي او هم دغه اندېښنې په ډېرېدو دي او داسې ښکاري چې کورنۍ جګړه به په کله خونړۍ شي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې 15 نور پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په ګشت په وسلوالو برید کې 15 پوځیان وژل شوي دي. ځایي چارواکو رسنیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي وسلوالو پر امنیتي سرتیرو هغه مهال برید وکړ چې دوی سیمې ته د لټون عملیاتو لپاره روان وو. د تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویاند محمد خراساني د برید مسؤلیت منلی او د نورو ورته بریدونو ګواښي هم کړی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.